په یو کلی کې یو بابا او هغه خپل کور ورله طلاق ورکو چې کله ور طلاق ورکنو بابا شو غم بوډاو او نذیر دا بابا نومو او کور ورله شوانو غم بوډای وا او په داسې حالات کې چې د سړی بچي اخوان وسی او داسې چې خپل خزل طلاق ورکې او 3 طلاق ورکړو او داسې وخت کې چې طلاق ورکې نو بیا خلکو په معاشره کې وایي چې دا وګوره په سپین سر باندې او په سپینه ګیره باندې خزل طلاق ورکو دیم سپین ګیره دی او خزه چې دنو غم بوډای دا په دې حالاتو کې چې دینو بچی دي وسی دي نو په دې حالاتو کې خپل خزل طلاق ورکو او 3 طلاق ورکړو کله چې هغه خپل خزل طلاق ورکړو دا هغه زوی چې دی هغه لاړو مولوی صاحب پسې مولوی صاحب ته وی چې یاره مولوی صاحب دغه شان زما پلار چې دینو زما مور له 3 طلاق ورکړي دي نو ته د دې په اړه کې څه وې هغه ته وی چې خاطه د چا زوی د پلان کې بابا زوی ما وی ښا ستا مور له 3 طلاق ورکړي نو دا طلاق نه دی شوی وی یو طلاق هم نه شوی ما ته خو چاوي چې دا 3 طلاق یو طلاق دی نو یو طلاق هم نه شوی وی نه یو طلاق هم نه شوی هغه زوی خیران شو ول بابا چې مولوی صاحب مخکې خو د دې په دې کې اختلاف چلیدو چې را 3 طلاق یو طلاق دی خو چې یوم نه شوی نورم خوشاله شو چې ځا د مور او پلار کور بم بچو د شرم نم بچو په ټول کلی کې دا خبره خور کړه چې مولوی صاحب مال فتوا را کړې د مولوی صاحب چې طلاق خو نه دی شوی بس د کلی خلک چې څومره وغه د مولوی صاحب سره اختلاف شروع کو چې مولوی صاحب ته د سنگ سنوي د کم کتاب نه وي چې بابا ته تاسو شو بابا ته طلاق ورکړی دی او مادری طلاق ورکړی دی د ابه نه تاسو شو د کور والے نه ابه ته طلاق درکړی او 3 طلاق راکړی دی اغه اقرار کوي سړی اقرار کوي خزه اقرار کوي زوی اقرار کوي چې 3 طلاق ورکړی دی او مولوی صاحب چې یو طلاق هم نه شوی دا خو به راټولېدل غواړي او کې ناستل غواړي مولوی صاحب خدا کار ټیک نه دی دا مسله خو ټیک نه ده د کلی مشران راټول شو جرګه راټول شو او مولوی صاحب چې دینو هغه کینو او مولوی صاحب چې کوم دینو خلکو ته پته و چې یاره د خلاف با اوس د خلک را پاسي اوس نه نقصان وته ورسي کله چې هغه جرګي والا کیناستل او مجلس جوړ شو نو دا د سړی د بابا د ازوی چې نو دا راغی او د مولوی صاحب شاته ودرېد لکه د سړی باډي ګارد چې او شاته راشي ودرېږي ښه مزیدار کلک ولاړ دی خو الټ ولاړ دی که څوک د مولوی صاحب خلاف صدر کوي ځکه زما د مور او پلار کور هم بچ کړ زم نه شرم نه بچ کړم زما مور او پلار په سپینه ګیره مور چې دنو په سپین سر زما بچی دي نوسان وسی دي دا ټول مونږ د خون خاندان د شرم نه بچو د مولوی صاحب د وجنه زه خو بخامخا اوس د مولوی صاحب دفاع کوم هغه جرګي والے چې کوم دي باباګان مشران مولوی صاحب ته دا فیصله تا دا مسله بیان کړی دا چې د پلار چې کوم دی هغه د ناشته د اقرار کوي چې ما خپل خزل 3 طلاق ورکړي دي هغه د کور والے چې دا هم وی چې مال 3 طلاق را کړی دي دا زوی مو چې 3 طلاق ورکړي دي او ته چې دا یو طلاق هم نه شوی دا څنګه چلې په دې باندې مونږ پوهیږه زمون خو ټول تاسو سره بده کې اختلاف دی هغه وته وی چې دا څه چلې تاسو د مشران ناس یې کنه تاسو ته به یو خبر او کما که تاسو ته یادي په پلان کې سن کې د والد صاحب چې دی بابا د مور چې کومه ده د پلان کې کړی دا نو د دې سره تعلق او دایره او تختول د پلان کې کړی نه زمونږ دی کړی دا د باباګانو ته پتی تاسو ته پته ده کنه دا باباګانو ته بالکل او مونږ ته پته ده د شان شو واقعیا نو پاغي باندې ډېر جګړه شوی زمون کلی والا د په سر باندې ودرېدل زمون د کلی والا او دا بلکې د جینې د کلی والا په خپل منځ کې جګړه وشوه بیا خبره چې دنو هغه په خپل منځ کې روغېدو طرف ته روانه و روغوله چیرې دا خبره روغه شي نو بیا پکې مشران راټول شو چې څنګه کې ناستل پاغي کې هغه د جینې کلی والا شو غي بیا ډزې مزه وکړه خبره بیا ګډه وډه شو څوک یو طرف ته لاړ څوک بل طرف ته تختې بیا خبره ګډه وډه شو نو دا چې کومه ده د امور دا جینې د دې کلی ترا تختولې و نو که تاسو ته یادی غنا نو هغه نه محکم خلکو وی چیرې ندی نکاح نه ده شوی باباګانو نه ته پوس کوما چې تاسو په مخ کې تاسو چرته دا گواښ ته چا سره چې د دې د نکاح په خپل منځ کې شوی و باباګان یو بل ته ګوري چې یاره د نکاح خو مونږ ته پته نشته دا خو نه ده شوی وی چې نه په دې مجلس کې غونی ده په دې ټول کلی کې د زوړ نه زوړ کس راوسته وی نه د نکاح خو نه ده شوی وی بابا دا د ناشته دا د پلار ناشته وی تاسو نکاح شوی و وی نه زمونږ نکاح خو نه و شوی
وي زمونږ نکاح نه و شوی په هغې کې دوباره چې دغه والا کېناسته جرګې والا په هغې کې بیا دا ډزې مزې وشوې نو په هغې کې مونږ دواړه چې وو هغه میلو شوي وو کوروالی هم کړو بیا چې وروستو مونږ وی چې اوس خو خبره کله بیا دغه شوه نو بیا دا مشر ریز وی چې زما دی د مور په ګېډه باندې و بیا پکې دی پیدا شو نو مونږ وی که اوس مونږ وایو چې یاره مونږ نکاح کوو نو خلک به وي چې دا خو د زنا نه پیدا دی او دا خو د نکاح نه بغیر پیدا دی بس په هغه څیز باندې مونږ هم ځان غلی که نو د نکاح ګواهان نشته د نکاح ګواهان چې نشته د دې نه دا ثابته شوه چې ستاسو نکاح شوې ده او نه زمونږ نکاح نه ده شوې وایي د د مور او پلار بغیر نکاح اوسېدل د دې نکاح د سره شوې نه ده چې کله دا خبره وکړو دا الک چې ولاړ دی دا بغیر نکاح پیدا دی او بغیر نکاح چې څوک پیدا شي دا هغه څه حکم دی بس هغه چې دا وره چې دا خو مولوي صاحب خو زمونږ خلاف شو دی خو نورم په شرمونو وشرمولم زما مور او پلار زمونږ خاندان نورم په شرمونو وشرمو بس لګیا شو مولوي صاحب پسې ورمنډه کړه او مولوي صاحب هغه خلکو رونیوه او چې خلکو رونیوه بس د کنځلې شروع کړې کنځلې شروع کړه نو هغه کم کلیوال چې ناست وو د هغې خو مولوي صاحب سره صرف اختلاف و د هغه مشرانو هغه اختلاف ختم شو چې نکاح شوی نه مولوي صاحب ورته وایي نو طلاق د کوم ځای نه راغی طلاق ویلی کېږي چې نکاح شوي نو چې نکاح نه شوی نو سره طلاق ما ځکه دا فیصله ما دا مسله ځکه ورته بیان کړه چې د سره یو طلاق هم نه دی شوی ځکه چې نکاح نه وه شوی نو یاد ساتئ ګورئ چې کله مسله بیان کړه نو مسله خو د مولوي صاحب ټیک و نو هغه خلکو سره صرف اختلاف ساته مولوي صاحب سره دا نه هغه پسې کنځلې نه کولې بدې ردې ورپسې نه وې خو چې کله د مولوي صاحب هغه زوی ته چې کوم دی نو د مولوي صاحب هغه زوی ته د هغه سړي زوی ته مسله بیان کړه او د خلکو په مخ کې خبره سپینه شوه نو هغه کنځلې شروع کړئ نو یاد ساتئ ګوره علماو پسې کنځلې کم خلک کوي چې علماو سره ته په مسائلو کې اختلاف ساتلی شي ستا ورسره سیاسي اختلاف کیدی شي ستا ورسره د مسلک اختلاف کیدی شي هر قسم اختلاف ورسره ته ساتلی شي خو یاد ساته ګوره عالمانو پسې کنځلې داسې خلک کوي چې کوم بغیر نکاح پیدا شوي کنه ولا دوست دینای هغه خلک ګوري مولیانو پسې کنځلې کوي او هغه پکې دا نه ګوري که یو پنجپیري مولا په دې باندې خوشحاله شو چې یاره دغه په بل چا پسې نه په پنجپیري مولا پسې کنځل کول جایز دي نه په اهل حدیثو په عالم پسې نه په دیوبندیانو پسې نه په جماعت اسلامي پسې نه په بریلیانو پسې په هیڅ قسمه علما چې څومره دي یاد ساتئ ګورئ په دې پسې چې کم خلک کنځلې کوي په نوم د مسلکو اختلاف شته دی د بریلیانو د پنجپیریانو د دیوبندیانو اهل سنت والجماعت د دې په خپل منځ کې اختلافات شته خو هغه اختلافات دي دا کم خلک چې ورته کنځلې کوي دا یاد ساتئ ګوره د دې بابا د بچو په شاني د دې بابا د زوی په شاني چې کله مسله ښکاره شوه واضحه شوه نو هغه مولوي صاحب ته کنځلې شروع کړئ نو یاد ساتئ دی سره بیا دلیل نی او دا د دک شان پیدا شوي نو دی بیا علماو ته کنځلې کوي یاد ساتئ دا ګورئ قاعده ده او دې کې دا نشته چې دا کم عالم ته کنځلې وکړه که نن یې ده پسې وکړه سبا به په تا پسې هم کوي سبا به په بل پسې هم کوي سبا به په بل پسې هم کوي د کنځلو حق تعالی چا درکړی ته د مسایلو کې اختلاف ساتلی شي مسلو کې اختلاف وساته ته هر قسمه اختلاف وسره ساتلی شي خو بد رد او کنځلې هغه پسې ولیکې نو ګوره دا یاد ساتئ دا قاعده چې کم خلک په علماو پسې کنځلې کوي بد رد وي په دې سوشل میډیا باندې هغه یاد ساتئ علما فرمایي چې ګوره د ده نسب ته چیک کدی به دک شان پیدا شوي ده څنګه چې د بابا دا زوی و